سترګې بیخي سمې معلومیږي. زما مطلب دی ته ګر سره نه سې لیدی؟ یا داسې نه ده، په رڼا او تاریکه باندې پوهېږم. اوس وخت روښیم. زه چې اوس په د مازدیګر 5 بجې. خیر پروا نه لري، زه ډېره بختوره یم. अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है, गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें घायल हुआ मैं उस पल से इसमें, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे। زړه پورې ډېر ښایسته. مننه صاحب. دا لک به ډېر پرمختګ وکړي، ستوری ورڅخه جوړیږي. ستا سره تحفه ده، غټه تحفه چې هر چاته نه رسیږي. مننه صاحب. صاحب ستا غږ هغه ممثل پروموت سینا ته سوی دی. چې شي ته پروموت سینا پیژنې؟ صاحب په کوچنیوالي به م د هغه فلمونه کتله. د فلم نوم چې شي و اناداتا. د هغه فلم بیخي خوندورې سندرې اوی یاره راسره ولاړ شه، په غېږ کې دې نیسم. راځه راځه، صوفیې ښه نامي عکس راڅخه واخله. وخاندئ. راورسېدو. مننه. نن تا ته خلکو 4,000 بخششي درکړله. زه خو په دې تمه یم چې ورځ 2 لک پیدا کړم او لندن ته ولاړ شم. ښه بخت ولرې. ښه شپه. ښه شپه. کاشه سلام. ستړی مه سې، ته ژر راغلې. زه تمرین په خاطر رالم. سمه ده. و لار نه راشه. راځه. لکه چې ډېر وخت چې راغلی یم. زه خپله ځم. وبخښه. ډېر وبخښه. ته ښه یې؟ و ښه یم. दिल को हजारों बांधे थे धागे, पर पाजी निकला ये हमसे आगे, हुआ क्या है हमको, इत पल ये दौड़े उत पल ये भागे, होनी हो जाए तब न जागे, हुआ ये है समझो, दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे जो है बनाता, چیشته ګورې؟ बत्ती है ना है धूप ना कपूर ना कपूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे।
ओए लैला 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 मेरी जान क्या है तेरा नाम देखूं मैं तुझको आंख मूंद के छैला छैला करता है सलाम क्या है तेरा नाम देखूं मैं तुझको आंख मूंद के अंधाधुन बेचारा बेचारा दिल आज से अंधाधुन बेचारा बेचारा दिल आज से चल मंडे रात से मेरे दिल के भी दिल में है तू हाँ मेरे दिल के भी दिल में है तू मेरे दिल के भी दिल में है तू سلام آکاشه سلام پرومت صاحب. زما غزل هم ویلی سي وو زه به اوس درته وایم. یا دلته نه سبا کور ته راسه شخصي کنسرت به وکړو زه او زما میرمن به یي د راجیش کنا ډېره مینهواله ده د هغه هم یو دوې غزلې ووایه دا به ډېره خوشحاله سي. ولې نه صاحب دا واخله په دې کې زما ادرس دی پیشکې دي نورې پیسې هم سلام درکوم. صاحب یخي اوبه درته راواخم. یا ګراني زه موټر چلوم ښه ښه پر 1 بجه د خدای په امان. مخه دې ښه پر 1 بجه چش دی شخصي کار دی. Inspector, behave yourself. I'm sorry, sir. سیمې دا سنا وګوره اوس خوندور کېږي ورته وګوره دا مې لس وارې کتلې دي اوس دا نجلۍ هم مړه کېږي تا څه وارې کتلې دي 10 وارې وه سبا زه بنګلور ته ځم. چی شي خوا دې بده سوه سبا زموږ د واده کلیزه ده او ته بنګلور ته ځې شیټي زنګ راوالی و یو مهم کار مې دی د ماښام په پرواز کې بیرته راځم. درته چې وینې دا زما کور دی یو څه به نو سره ګډوډ دي د ګروپان سویچان هلته دي د دروازې رستې خواته. مننه دروازه بنده کمه. وبخښه ته خدای را خلاص کړه. مننه اټوال درته راواخلمه. بله زه به خپل کالي بدل کم. ولې نه زه بیرته راځم. د بوتل د خلاصولو ماشین لرې نوش جان د شخصي کار دپاره نوش جان د نن شپې د باران دپاره نوش جان ستا د موسیقۍ دپاره نوش جان د دې دپاره چې ته زما سره راسره یې زړه وایم ته به مو زما صفت کوې ښه ونیسه نوش جان د کشور کمار دپاره تا وګټه دا څه شی دی د سترګو پوښ دا ستا دی هغه د شپې کله کله خوب نه راځي نو خپلې سترګې په دغه باندې وتړمه او وایي هلته څه کوې
هیڅ نه. او ته شان ول راغورځه. زه خپل ګیلاس پیدا کوم. نو چیرې چې کښې شوی هلته وګوره. دا خو ډېره مشکله ده. څه شي مشکله ده؟ زه چې وم ما هلته ایښی و. چیرې دی؟ او یو شی به شواسې د ګلاسونه به مات کړې. ها؟ د اوبو ګیلاس ماتېدل د ښه بخت نښه ده. کومه دی؟ تا د رښتیا په سترګو ماسک اغوستی دی؟ وای سهار په خیر. سهار په خیر. درځه د پوهنتون په کانتین کې د سهار ناشته وکړو. دا زما د ژوند تر ټولو خوندور راګرځه. زما د صفت په کولو جایزه نه درکول کېږي. یا زه رښتیا وایم. ورور تر دروازې خو ورسوه. مهرباني. ماپښین په خیر. پرمود څه ناڅاپ زه راغوښتی یم. زما خاوند په کور کې نشته. اره مېرمن سینا د واده کلیزه دې مبارک شه. زه آکاش پیانو غږونکی یم د فرانکو کلب څخه. شخصي کنسرت ته راغلی یم. شخصي کنسرت؟ هغه بنګلور ته تللی دی. سبا راځي. خو هغه زه نن راوغوښتم پر 1 بجه. وبخښه 15 دقیقې وختي راغلی. بخښنه غواړم غلط تاریخ یې درښولی دی. نن یې راغوښتی یم. هغه خو ماته پیشکي لاره کړي دي. هغه غوښته چې تا ایران کې دا دغه ما نه غوښته چې تا ته ووایم خو څه وکړم. تاسې هغه ته زنګ ووایي کیدای شي. زه فکر کوم ارای هغه لکه چې راغلی. سمه ده راځه. زه فرمور ته زنګ وروم. فرمود د فرانکو څخه تا یو موسیقیواله؟ زما خدای، نو خو راته ویلي به دې وایي. ما سم کلیله نه دي اغوستې. ښه سمه ده، ژر راسه. په 10 دقیقې کې راځې. سمه ده غلي. او دا څونه ښایسته پیانو ده، بیخي نوې ماډل پیانو ده. ته ګر سره نه مانا ګر سره نه څه لیدی که یا یو څه و زه په سترګو شی لا نه وینم غلي. زه چې د 14 کالو وم نو پر سر مې ګینو موښتي او اپټیک عصب مې ضربه وخوړه. او پیانو غږولی سي؟ موسیقي خو د دغه غوږو له برکته. یو څه راباندې واوره. ولې نه؟ واه په زړه پورې ډېر ښه. فرمود څونه ښایسته تحفه راستولې ده. هغه تر اوسه ډېر مینه ناکه دی. اغلي ما ته خو تشناب راوښایست. ولې نه؟